هغه دغه قصه ماته د جالي غوندې ښکاري. دغه هلک چې دی په سوک وهي داسې یو وړوکی چاقو چې ورسره وی په دې مری یې وهلی وای، نو د افغانان به یې له غمه خلاص شوي د دې مردګاو. دا په ټیک ټاک کې سوال کوي، سوالګر سړی بیا بدماشي ماشانو ته یې وګوره، د خدای لپاره ټوله ورځ ګلونه وله آخر را جګېږي دغسې بدماشان. دا ټول افغانان چې په بدبختۍ اړولي دغه مردګاو ده. په هر رقم چې د افغانان اتحاد وکړي، دغه ولي الله په نوم دا سوالګر دا له دې رسنیو منع کوي، پولیس ته ځي، هر چېرته ځي. دا بدبختي ټول د دغه بې ناموسه انټرنیشنل سوالګر له لاسه ده وروره. خو موبیل صاحب د ولي الله خو دلته دفاع نه کوم، خبره کوم موبیل صاحب ولي الله چا فالو کړی، خو همدغه افغانان متناسي که نه موبیل صاحب صحیح ده فالو کړی ده، خو دغه کم اصل ډېر ماهره ده په دې انټرنیشنل غلا کې، په دې انټرنیشنل سوال کې. نو د دغه سوالګر مخه ونیسئ، انشاءالله دغه مشکل په خپله حل کېږي. په زمري زمری تناس ده. افغانان د دغه شی په قطع کې دا لکه سپی باید خپله مزدوري وکړي، خپل کار وکړي، خپل روزګار وکړي. تر کله به د افغانانو جیبونه وهي؟ یو ګوره غالي د سړک په سر غلا کوي، یو غالي کیسهبوري کوي، یو غالي د خلکو مځکې غصبوي. دا هم عین شی غل ده، په ډېر مهارت د خلکو پیسې وهي. نو افغانانو ته عامه پوهاوی پکار ده، له دغه مصیبته ځان خلاص کړي، مشکل حل ده. دا د ما نظر ده. نه موبیل صاحب دلته یو څه نور هم دي، څو موبیل صاحب د ولي الله نه یو څو نور هم دي چې هغې سرمنشه دغه ده، دغه مبارز ده، دا څه بله دا صرف دغه د ټیک ټاک دا ګلان ملان پې قطع کوي، دا مشکل په خپله حل کېږي. دا ناس لکه سپی دغه خیراتو ته دغه غلاو ته دي. والله بالله له ټیک ټاک نه فحشام ختمېږي، دلته سیاسي بحث، مذهبي بحث، دا شیونه اصلا دوی د پای ټکی ورته کېښوده، بس کنځلې دي، بادرات دي، د خور راونیسه، د هغه مور راونیسه. دا څه نه کېږي و د خدای لپاره. دغه سوالګرو باندې دغه زمري چې دوی ته ولی دوی په مخ غولو رولی، دا خپلو بچیو ته ویسئ، دا خپل مور و پلار ته ورکوئ چې هر څوک دا ټیک ټاک ته راځي او دغه حالي. نو مفته ډوډۍ ده، مفته غلا ده، بس ناز ده، وله میج ده، وله هله بس په دغه هله هله بیا نیم پتلون اغوستی، نیم زیرپیراني اغوستی، بیا چیلنجونه ورکوي، چا زه وهلی یم، هغه مې ونیو، هغه مې دا که وروره ټیک ټاک سوالګر یې، دغه سبا چې دا پیسې در باندې ودرېږي، هر څه کوي. نو زه د ما د تجربې له مخې چې تر څو انټرنیشنل سوالګر ولي الله له دغه صحنې ونه باسئ، د دې ویستل ډېر اسانه دي. فقط په دوی باندې دا بې غیرته خلک دا کار نشي کولی، فقط په دوی باندې دا ګیف بند کوي، بس په خپله دا محوه کېږي، ختمېږي. او دا اوسنی کار هم جعلي ده، د ده ویو د ده هغه کرکټر لږ کته شوی و، د دغه په خاطر چې بیا په رسنیو کې راڅرګند چې دغه هلک د بس خالي دا هلک د کور ران چې دی په چپړاخه وهي، خو داسې وړوکې چاړه به په دې مرۍ وهلی و، ټول به ترې خلاص شوي و، دتې به کیسه ختمه شوې وه. یو 15 کاله به بندي و یا به نه و بندي، بېرته به راخوشي شوي، د ټولو افغانانو دعا به ورسره وي. نو دغه لیونی سپی چې لرې نه کوي، هېڅ دا مشکل نه حل کېږي وروره. مننه موبیل صاحب. خو موبیل صاحب د دې نه علاوه چې د افغانانو نور د ټیک ټاک نه علاوه چې د نور ډېر داسې کیسونه دي، ما ذکر هم وکړو چې ډېر بد حالت دی. لکه جرمني کې طیارت اوس بیا لیږل کېږي افغانستان ته، په ډېر بد طرف ته دا حالت روان دي د افغانانو. موږ هم یاران یو چې دې خلکو سره څه وکړو، ځکه چې دا خلک خو یو وایي ځان شرموي، بل وایي قوم شرموي. نو دا خلک چې د نورو افغانان چې دلته راځي او هغه په خپل کاروبار کوي، خپل ژوند اختیاروي، تعلیم کوي، هغې ته مشکلات جوړوي. موبین صاحب دا یو غټه مسله ده. اوس په دې باندې هېڅ زموږ څنګه چې دا سره هم دا مخه ونیول شي، ځکه که موږ دا خبره پټو په دې خاطر باندې چې یاره موږ پورې به خلک وخاندي، خو دا خو ورځ په ورځ باندې دا خو بوی همداسې سره غټېږي او نور هم دا مسلې سره همداسې پراخه کېږي او نور هم د افغانانو ته مشکلات جوړېږي. او دا خلک چې دا کارونه کوي، ډېر داسې کارونه دي موبین صاحب چې موږ یې داسې نشو ویلی. یعنې موږ نور څه کوو، پاکستانیان به کوي خراب کار به کوي، سره زموږ څه کار کوي، موږ خو د خپل ملک خبره کوو. اوس دغه څو ورځې مخکې و افغانان په یو کیس کې ګوره دغه و نښتي موبیل صاحب ولاړو، بخښنه غواړم. نو څه وکړو اوس؟ ښه لمبر به د چا نمبر زه یار باچا صاحب کت سم بیرته مراجعه که دلته نه څوک پورته کولی سم نشه یې اپشن نه راته راکوي. کت سم بیرته مو برتاجه دوستانو موبیل صاحب خبره چې لاړو او
موبایل صاحب مېلمانه او دغه یو ډېر مصروف و نو کېدای شي چې مېلمانه یا سره انټرنېټ ستونزه راغلې که بیا راغی بیا انشاءالله راواخلو څه مشکل نشته دی صحیح شول ها سلامونه او احترامات پاچا صاحب ټولو لیدونکو ته اورېدونکو ته خدای دې نیول سوی والله چې د افغانانو رنګ یې بده کړه خو لا په داسې سترګې عربو افغانانو ته کتل لکه د خپلو عربو ته په والله که اوس هغه قدر او هغه عزت وي همداسې ډېره مننه او دغه خلک چې دا 2021 او 22 وروسته درغلي دغه د تا خبره به دغه ماخستن دی نه ښي دغلته خو بلا ماخستن وي چې د دوی له لاسه به دا زاړه خلک هم راوځي له اروپا نه بدماشي بدې ورځې یو بل ته نیمنی نسته کې ټول من دي د غریب سړي زوی به وي خو چې اروپا ته هلته ورسېږي دومره غټ به یې وایي که نه چې په کلي کې به تا لیدلی ولا که دې پیژنیم سلام ولا چې نصیحت ورته وکړي خندا یې درپسې کوي تا خبر د عکسونه دې ولګوي کنځاوې درپسې کوي کنځلې درپسې کوي ته به ورته نصیحت کوې ته به ورته سمه لاره ښیي تا ته کنځلې کوي والله کنځاوې درپسې کوي خدای دې هدایت ټولو ته وکړي او نورو ملګرو ته وخت ورکوم خیر چې خوشحاله سي ډېره مننه دا نمبر چې دی د خالد غفور ورور ستا نمبر دی مهرباني وکړه سلامونه او احترامات جناب اعلی قدر محترم پاچا صاحب تاسو ته او تاسې د حجرې باعزتو مېلمنو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم مننه خدای دې هر کله راوله مهرباني باعزت اوسې پاچا صاحب خدای خو دې راته ژوندی لره رښتیا هم په افغانانو مین شخصیت دی افغانانو په درد دردمن په افغانانو په خوشحالي کې ځان هغسې به خوشحاله نیسي بدبختانه چې زموږ دغسې خلک دي دغسې افغانان دي د یو شخص په نوم د غون د لوی افغانستان هغه نوم بد سي دا ډېره غلطه خبره ده او ډېره داسې یو خبره ده چې هغه چا ته موږ ځان نشو ښودی چې یعنې موږ افغانان یو بیا په دې وخت کې پاچا صاحب زه خو تاسې دا لایف ډېر وخت نه تعقیبوم او تاسو غوندې باعزته شخصیت چې زه وینم هغه د وطن مینه هغه جذبه کې تاسو کې چې دی ولاکه هغه زموږ هغه نظامي جنرالانو کې هم وایي چې تېر د جمهوریت د وخت هغه نظامیانو خو زه یې تاسې دا لایفونه ډېر وخت نه تعقیبوم خو راځئ پاچا صاحب موږ او تاسې چې دا دومره وخت پوهېږم چې د وطن نه بهر ژوند کې اوسېږي دلته دغه یوه دقیقه هم لس دقیقې هم چې څوک ضایع کوي ډېره هغه نیسي که نه خصوصا زموږ افغانانو په خاطر چې هغې دلته کار کوي مزدوري کوي هغې ته بیا ته چې لایفو ته کښېنې 15 ساعته 10 ساعته 3 ساعته 2 ساعته د افغانانو باندې چې د هر وخت بحث کوي راځئ داسې یو پلان باندې هغه وکړو چې دغه افغانانو باندې ذهنا دغسې یو کار وکړو چې دغسې خلکو لایفو ته دې نه کښېني ملامت ته موږ او تاسې خپله یو پاچا صاحب نفر معلوم نه بس ورته کښېنو ګفت ورته کوو ورته خوشحاله یو اوس دلته چې ته د افغان په نوم باندې دغه لایف دې نیولی چې یعنې دغه افغانان ولې داسې کوي راځئ د دې مخه ونیسو موږ ته دلته څوک 500 نفره نه راځي بدبختانه خدای ناخواسته پاچا صاحب تاسې چې دلته کنځلې وکړئ وګورئ چې تا ته دلته 2000-3000 نفره کښېني دغسې ده ملامت ته موږ او تاسې خپله یو پاچا صاحب چې موږ او تاسې د خلکو لایفو ته لاړ نه شو د خلکو ویډیوګانې لایک و زړه ورته ورنکو هېڅ دا خلک خپل همداسې موقتا په ډول دا خلک ختمېږي پاچا صاحب دغسې موضوع باندې کار وکړو دا به زه پوهېږم پاچا صاحب په خدای په دې ټیک ټاک کې زه دومره نه راځم کشکې دا داسې موضوع ده که نه که دا اوس د دې مربوط وي او خالي دې ته په نقصان رسېدی هېڅ پروا نه وه خو دې ته قسم په خدای دی چې په اروپا کې میشتو افغانانو ته افغانستان ته پې ضربه رسېږي ټولو افغانانو ته پې ضربه رسېږي ځکه چې موږ خو بیخي بېحدم کراس کړو او همداسې پسې ورځ په ورځ همداسې دا سلسله روانه ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ همدغسې د پاچا صاحب دغه آخري خبره کوم زه مخکې نه ته مې نه پېژندلی او نه ته په دې ټیک ټاک کې تا تعقیبوم پاچا صاحب په افغانستان باندې چې هر حالت راځي تاسې لایف راځئ ورته که نه
په افغانانو باندې هر بدبختي یا ښه خوشحالي ورځ راشي یا بدبختي ورځ راشي دغه دومره افغانان چې دي د ټیک ټاکران دي هر ورځ لایف راځي هله داسې وشو هغسې وشو په دغه موضوع باندې باید دغه ملګري دغه دوستان کار وکړي را دې شي لاس دې یو کړي دلته خو بدبختانه چې ته یو لایف نیسې یو بل نفر راځي چې والا د پاچا صاحب داسې کړي یا بل انډیوال داسې کړي دا ډېره بده خبره ده راځئ یو اتفاق یو اتحاد واوسو نور پاچا صاحب